لیدونکو سلام، وخت مو پخیر. که د ژمي اوږدې شپې ته حساب وکړو چې عوام ډېره پکښې یخه وي او یوه شپه په دې اوږده شپه کې موږ خوراک او څښاک هم ونه کړو، خاص په دې خاطر د بیخي مجبوریت په خاطر موږ څه نه لرو چې ویې کړو. آیا تر سهاره پورې به ژوند او ګزاره وکړو؟ د څونه مایوسۍ، ناهیلۍ او ګیلو سره به ډک زړه بالاخره یو توس پر سر راکش کړو او په ناهیلۍ به د شپه تېره کړو. که پر ځان دغه قیاس وکړو، په دې ټولنه کې نن په زرهاوو انسانان د ماښام ډوډۍ نه لري، د اولاد د نفقې دپاره هیڅ نه لري، او زه و ته په یو مناسب اقتصادي ژوند کې ژوند کوو او هیڅوک په نظر نه راځي. د هغه حالت دی چې موږ ځان د یوې بشري ټولنې څخه لیرې بولو. د افغانستان معززو اوسېدونکو، افغانستان خلک د ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ دي، یو د بل لاسنیوی وکړي. پیغمبر علیه السلام وایي چې د قیامت په ورځ به زه د میزان هغه تلې ته نږدې ولاړ یم چې د کومو خلکو چې حساب او کتاب کیږي چې په دنیا کې د خلکو سره ښه کړي وي، د یو احتیاج او اړ کس یې لاسنیوی کړي وي. که یې اعمال ډېر وه خو ښه خبره ده، که یې اعمال لږ وه زه به یې شفاعت کوم. دا هغه پیغمبري زیری وي. نو راسئ په خپله ټولنه کې د هغو اړو کسانو لاسنیوی وکړو. خیر دی که پیسې نه لرو، په کور کې اضافه شیان لري، وایي که اضافه لباس مر د کوره څخه څه ځي، کمیز، پټو، یو بل څه د خوراک یو څه ورکوي چې الله عز وجل وعده کړې ده که تاسې په دنیا کې یو مسکین ته کالي ورکړئ زه به د جنت کالي تاسو ته درکړم، که تاسې په دنیا کې خواړه ورکړئ زه به د جنت میوې تاسو ته درکړم. پس د دونه ډېرو انعاماتو او زیرو په شتون کې بیا ولې د خپلو غریبو هېوادوالو لاسنیوی نه کوو؟ راځئ دا نن یې وخت دی یو بل ته لاس ورکړئ او د همکارۍ پر پار باندې د هغو لاسنیوی وکړئ تر څو دنیوي او اخروي اجرونه مو ترلاسه کړي وي. السلام علیکم ورحمة الله.